د شرنګل نه د پاتراک نه دغه شانتي د ګوالدۍ نه شټاک یو ځای دی چې هلته اسماني تندر غورځېدلی دی او د هغې د وجې نه یو ډېر لوی سیلاب چې کوم دی نو هغه په ښکته را روان دی چې دغه به د چوکیاتڼ نه تېرېږي د شرنګل نه چوکیاتڼ نه دغه شانتي بیبیه وړه او بیا په ښکته به راځي نو په دې حواله باندې دا یو ضروري پیغام دی چې یاره کومه خلک د سیندونو غاړې ته دي هغه دې لرې شي په دې خاطر دې هم څوک نه ورځي چې یاره په سیند ته اطلاع وشو چې سیلاب را روان دی موږ پکې لرګي ونیسو دا انتهایي خطرناک سیلاب دی او د بره چې کومه علاقې دي په هغې کې اعلانونه هم په جوماتونو کې وشو په دې موقع زموږ سره د وړی سرکل ډي اس پي صاحب شوکت خانم ناست دی او دا موږ ضروري ګڼو چې یاره د هغوی طرف نه یو پیغام چې کوم دی دا موږ شیر کړو موږ خپل خلکو ته خپلو کمیونټي ته چې یاره مهرباني وکړي د سیندونو د غاړو نه بالکل سیټ شي ځکه چې ډېر خطرناک قسم سیلاب چې کوم دی نو هغوی چې په مخ په خطر روان دي د دې د وجې نه جاني نقصانونه هم کېدای شي نور نقصانونه هم کېدای شي سرجي څه پیغام ورکوي په دې حواله باندې بسم الله الرحمن الرحیم موږ ته د کنټرول په ذریعه اطلاع وشوه او خصوصا ډي اس پي سرکل کوهستان غلام صادق خان چې کوم اطلاع راغله نو په هغې کې خو موږ اس ایچ اوګانو ته پاسات ویلو نو موږ د خپلو تڼو په حدودو کې په جوماتونو کې اعلانونه هم وکړه چونکې د جومات اعلان یو کلي ته یو مخصوص خلکو ته رسېدی شي چې کوم سیډونو ته دي نو موږ ضروري وګڼله چې لکه ستاسو د دې میډیا په وساطت سره د دې کیمرې په وساطت سره زموږ د پیغام هر چاته ورسي چونکې شپه ده تیاره ده او فلاحي کارونه هم روان دي خدمت د کوم تنظیمونه چې دي الخدمت والا نور تنظیمونه چې کوم دي دا کار کوي دیو ته موږ دا پیغام دی چې خپل ځان خیال وساتي او د شپې چې کوم آبادي ده زموږ د سیند غاړې ته نږدې ده یا کوم دکانات دي یا خلک خپل څه کارونه کوي او خاص کر ماشومانو ته خلکو ته زموږ د خصوصي پیغام دی چې دا په شټاک کې تندر پرېوتی دی چې ولویه ریله را روانه ده په درې پنجکوړه کې داخل شوې ده د سیند د غاړې نه ځان وساتي او نن شپه ګزاره وکړي او داسې څه په دې دغه باندې رانشي په دې لالچ یا په دې دغه باندې او بل قوم ته زموږ دا هم پیغام دی چې چونکې ډېر غټ عذاب دی او د څو ورځو نه دا مسلسل د عذاب روان دی خو دا مسله چا سیریس وانغسته څوک ناستې ویډیو جوړوي څوک ټیک ټاک یې جوړوي څوک په لرګو کې مشغول دي څوک په دغه کې دي هغه شته مونځ او داسې پرېښی دی نو قوم ته زموږ دا هم دغه دی چې دا عذاب الهي دی او زموږ په زړونو کې یاره رانننه چې ټول قوم ټول خلک نن دوه رکعاته نفل وکړي او الله ته سر په سجود شي او وجاړي ورته چې دا عذاب نور الله پاک ختم کړي او ډېر سیاح دي خلک دي مختلف ځایونو کې هغو ته تکلیفونه دي ګیر دي په امن کې دي خو بیا هم ګیر دي تکلیف دی ورته چې مسلې دي ورته هغه د ریسک او هغه کارونه هم روان دي نو په دې موقع سره ما مناسب وګڼله چې خاص کر زمونږ د ضلعدیر اپر خلک چې دی چا چاته چې زمونږ دا پیغام رسي او دا کمپلیټ چې ښکته را روان دی چې دې کې نن شپه تیاره ده او ځان وساتي د سیند د غاړې نه او هېڅ قسم ریسک وانخلي شکریه ډېره مننه جي همدغه شان دغه پیغام زموږ د کوزدیر خلکو ته دغه شان د چکدرې نه والا